سلامونه او احترامات قدرمنو. دا مهال زه د کڅ په لوی جومات کې ولاړ یم. دې ته ووډن ورک وی یا د لرګو کار وی. دا د هغه وخت طرز تعمیر دی. د دې نه دا بریښي چې د هغه وخت مشران څومره طاقتور و، څومره زورور و. هغو به چونکې سوچا ارګانیک خوراکونه خواړه، نو دا لوی لوی ستنې به هغو په خپلو اوږو باندې راوړي. دې ته ستن وی. دې کې دا کار شوی دی او دا کار به دیو په لاس باندې کو. او دې ته سری وی. سری دا بره چې کوم څیز دی، دا سری ځان له دومره لویه ده. دې ته بیا څلور لړې ستن وی. څلور لړې یعنې دا دې ته چې لاندې کوم څیز ږدي هغې ته پینډي وی، خو هغه پینډي اوس دې ته نه دی ښودی شوي. او دا څلور لړې ستن ده او د دې دا سری تاسو کتی شئ. دا سری ده او دا بیاشونه دي، دا چې کوم اوږده اوږده راخواره دي. اوس چونکې زموږ سره یو ځایي ملګری ولاړ دی، دی وایي چې اوس دا خلک نشي راوړی. دا راته وایي چې پخوا به دا خلکو په څو کسه په اشر باندې راوړه پیره؟ دا چې پخوا کومو خلکو راوړلي نو هغه به تقریبا 15 او داسې کسانو به که نه. نو لکه اوس لکه دا خلک دغه نشي کولی. ښه، دا څه وجه وشوه؟ اوس کمزوره شوی اوس خو دغه نیګیټیو زمانه ده که نه، پازیټیو اوس ختمه شوې. دغه سوچه خوراکونه، غوړي، ماسته، پی غوړي ماسته اوس نشته. اوس خو دغه چاینا خوراکونه دي او دغه چاینا غونډې معدې خرابې دي د خلکو. او دا راته ووایه چې دا بیاشونه چې دي نو دا به د یوې ونې نه کېده که دا به د څو ونو نه دا یو وي؟ دا به د یوې ونې نه پخوا خو ډېرې غټې غټې ونې وي که نه، امپاسیبل ونې دې ته ویلی شي. ښه امپاسیبل ونې. ښه، دا پیر صاحب چې دی دا ګوره د دې ځای یو ځانګړی کردار دی، د ډېرې ښکلې ښکلې خبرې دي. نو پیر صاحب دا راته ووایه چې د دې دا ویښونه خو خراب شوي نه دي که نه؟ نه، د دې دا ویښونه بلکل جګ جوړ دي. ولې چې دا خو دغه دي که نه، محفوظ دي، کیپیټل محفوظ. ښه، یعنې دا چې کوم دی نو دا کیپیټل محفوظ شوی دی. او دې پوره جومات کې څومره ستنې لګېدلې دي د دې انداز؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 14 ستنې پکې لګېدلې دي. او دې باندې به دا کار چې دی پیر صاحب دا به پې د خلکو په خپله کوو که دا به څنګه کېده؟ دا به زموږ د مشرانو کوم نیکونه چې وو پخوا ټوټل وزګارخېل خوب وو که نه، پخوا خو داسې قطارې نه وي. ښه، یعنې دومره مصروفیت نه وو. دا یا سړه اوس خو دا خبره ده، بچی هم نه دی وزګار، مصروفه دي خلک. پخوا به خلک دې کار ته وزګار وو. خلک دې کار ته وزګار او دا کار به څولو مولو که اوس لکه دا سولي مولي. پیر صاحب دلته یو غټ چینار و په دې جومات کې، هغه اوس څه شو؟ هغه خو د مشرانو ټاکل دلته د مدرسې دپاره ځای جوړ کړل. ښه، اوس بره مدرسه ده که نه؟ قدرمنو، دا د کڅ هغه جومات دی چې دا د تاریخ یو ډېر لوی ټاټوبی دی. ډېرې لوی لوی هستۍ په دغه جومات کې هغو لوی الله ته سر په سجده باندې ایښی و. د دې ستنې دا سری به تاسو کتی شئ. یعنې د دې سری زه نه پوهېږم، یو 2-3 ګزه خو به یې دا سری او داسې 5-6 فوټه دی د پیر صاحب د وینا تر مخه. او دا ډېر یو تاریخي جومات دی. اوس هم په دې کې هغه د لرګي کار چې دی محفوظ دی. باید چې موږ خپل کلچرل هیریټیج یا زموږ چې کوم تاریخي آثار دي هغه د لاسه ورنکو، ځکه چې د دنیا لوی سیلانیان موږ رخکې شو خپل سیمې ته، خپل هیواد ته، په دغه بنیاد باندې چې زموږ تاریخي چې کوم آثار دي هغه زموږ نه مړه نه شي، قتل نه شي. او یوه پکې مخکې یو غټه دروازه هم ده، د هغې ګلکاري درته هم ښیمه. هم د دغې سره د سټیزن جرنالیزم پای ته رسي. ښاد، آباد او بریالي اوسئ.